سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واسع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دا الله جل شانه پاک او پاکیزه دین چې موږ او تاسو ته الله پاک را کړی دی، دا مبارک او پاک دین د هر اړخ څخه پوره دی. په دې کې د انسان د زندګۍ او د بندګۍ لپاره کامله ضابطه موجوده ده. الله جل شانه دا پاک دین د دې دوهم درس د سورة المدثر اولنی آیتونه وه. الله جل شانه اول وحی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته راواستول د سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. د دې 15 آیاتونه راغله. دا اولنی وحی وه. تر دې وروسته دوهم وحی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلل د سورة المدثر ابتدائی آیتونه وه. په دې مبارکو آیتو کې لوی رب جل شانه و خپل پاک حبیب صلی الله علیه وسلم ته او د هغه په ذریعه وایسته و ما و تا ته تر قیامته امر کوي. اول امر، اول درس: قم فانذر. د دې امت یوه خاصه وظیفه هغه د خالق او د مخلوق په منځ کې تعلق او رابطه جوړول دي. اینمی امت مسلمه، امت مرحومه یک وظیفه داره. اونمو وظیفه چی است؟ سفارت درمیان خالق جل جلاله و مخلوق. مخلوق را باید به طرف خالق دعوت کنیم. کنتم خیر امه اخرجت للناس. شما یک بهترین امت هستی. کاری اینمی امت چی است؟ که مردم را به طرف خیر دعوت کردن. لہذا الله جل شانه در دوهم درس اینمی دین به رسول پاک صلی الله علیه وسلم حکم کرد: قم فانذر. استاد شوی و به مردم عظمت و کبریایی خدا تعالی بیان کنی و ربک فکبر. عظمت خداوندی را بیان کنی. الله تعالی خالق است، مالک است. الله تعالی متصرف در اینمی تمام کائنات است. تنی تنها ما شاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن. اگر الله تعالی خواست میشه. الله تعالی اگر اراده نکرد هیچ کس به اراده و قدرت و اختیار خود هیچ چیز نمیتوانه که بکنه. و دوام چیز: و ثیابک فطهر. جامعه خود را پاک بسازی.
یعنی در اینمی دین دوهم درس کی است؟ درس پاکی است. و ثیابک فطهر، ظاهر خود را پاک و صاف بسازی. پاکی در اسلام یک مهم حکم است. طهارت و پاکی در اسلام بسیار کلان اهمیت دارد. در دیگر جای قرآن شریف الله جل شانه محبت خود را اعلان کرد. یا الله در بندگان خود به شما محبوب ترین کدام جماعت است؟ کدام مردم که زیاد مال داره، کلان منصب داره، کلان نام و نشان داره. یا الله محبوب ترین شما کی است؟ الله جل شانه اعلان کرد ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. الله جل شانه اونمو جماعت را محبوب داره، اونمو مردم را محبوب داره که اهتمام توبه میکنه و اهتمام طهارت و پاکی میکنه. اینمی مردم محبوب ترین مردم در نزد الله تعالی است. ان الله يحب، الله تعالی محبت میکنه همراه اونها که توبه میکنه و همراه اونها که طهارت و پاکی میکنه. علماء کرام نوشته کرده که در دین مقدس اسلام هم طهارت ظاهری مطلوب است، هم طهارت باطنی مطلوب است. طهارت باطن، طهارت دل، طهارت داخل، یہ به توبه میں آیا. توبه باطن انسان پاک میکنه از کدورات و نجاسات گناه. لہذا اول توبه ذکر شد. و یحب المتطهرین، دوام طهارت ظاهری است. در دین مقدس اسلام اینمی مطلوب است. اینمی تقلید از اغیار نیست، بلکه اینمی تقلید از دین اسلام است. در مدینه منوره یک مسجد جور شد به نام مسجد ضرار. اونمو مسجد بانیین، اونمو مسجد منافقین بود. اونها از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواست کرد که اگر یک مرتبه شما بیایی به مسجد ما اینجا نماز بخوانی. الله جل شانه در قرآن شریف آیت نازل کرد که یا رسول الله اینمی مسجد مسجد ضرار است. اینمی مسجد به نیتی ضرر رسانیدن به مسلمانها جور شده. اینمی مسجد نروی، بلکه با کدام مسجد بروی الله جل شانه به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حکم میکنه که شما به مسجد قبا بروی. چرا؟ فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. در اونمو محله، در اونمو قریه که مسجد قبا جور شده، اونجا که مردم است اونمو مردم پاک و پاکیزه است، پاکی داره. والله يحب المتطهرین. به نزد الله تعالی اونمو مردم بسیار محبوب است، خدا مردم که اهتمام پاکی میکنه. یو قوم چې د طهارت او د پاکی اهتمام کوي، الله جل شانه و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته حکم کوي وای دې مسجد ته ورسه، په دې مسجد کې ودرېږه، په دې کې لمونځ وکړه، ځکه د دې مسجد خلق د طهارت او پاکی اهتمام کوي. طهارت پاکی دا په اسلام کې مطلوبه ده. وثيابك فطهر، ځکه الله تعالی و خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته امر کوي او د هغه په واسطه و ما او ته امر کوي چې خپل جامه پاکه وساتي، ظاهر پاک وساتي. د بخاری شریف روایت دی،
حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پس منظر بیانی، شالد بیانی چې په ابتدا کې د اسلام جامع د خلکو سره کمی وي. دوهم په ابتدا کې د اسلام خلکو خادمان او غلامان نه درلودله، نو اکثر خلکو به خپل کار کوي، خپل به مزدوري کول. دریم د مدینه منوره هوا ګرمه وه، نو چې کله به د جمعې مبارکه ورځ وله مجمع به او مسجد ته ډیره راتلله، نو په دې کې به طبعا د بدن او د جامو بوی تلی، خولې به وي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حکم وکړي حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما. په هر مسلمان باندې په ابتدا کې دا لازمه کړل، په ابتدا کې دا واجب وګرځېدله چې د جمعې په ورځ به خامخا غسل کوي، بغیر له غسل به مسجد ته نه راځي، بدن به پاکوي، پاک او صاف به راځي مسجد ته. دا د اسلام دین دی، دا پاک دین دی. د ترمذی شریف حدیث دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يدخل مسجدنا او كما قال صلی الله علیه وسلم. زموږ استاد په دې سبزیجاتو کې یو سبزی دی پیاز. پیاز بوی لري، پیاز چې پوخ نه وي بوی لري. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امر وکړي کچا پیاز وخوړي هغه دی بیا زموږ مسجد ته نه راځي. کچا پیاز وخوړي هغه دی بیا مسجد ته نه راځي، ځکه د هغه د خولې څخه بدبویي دي، د بدبویي څخه نور مسلمانان تنګیږي. اسلام دی، دا د پاکیزګۍ دین دی. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی کزما پر امت باندې تکلیف نه جوړېدای، مشقت نه جوړېدلای، ما به امت ته امر کړی وای چې د هر لمانځه سره مسواک وهل فرض دی، د هر لمانځه سره به مسواک لازم وای. دا د اسلام مقدس او شایسته دین دی، د پاکیزګۍ حکم ورکوي مسلمان ته. مسلمان باید پاک وي، پاکیزه وي. 10 من سنن الفطره یا 10 من الفطره 10 من سنن المرسلین. لس داسې خویونه دي چې هغه د انسان د فطرت او بشریت تقاضا ده، او دا د ټول انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم سنت دی. په هغه کې یو دا دی چې بریتونه به واړه کوي، دا وریښتان چې خوله پټه کي دا شرعا ناروا عمل دی، دا خوله به ښکاره کوي. خوله ښکاره کول دا ضروري دي، او چې کله په بریتو کې خوله پټه سي دا په شریعت کې ناجائز و ناروا عمل دی. د بغلونو وریښتان به پاکوي، د نامه لاندې وریښتان به پاکوي، مسواک به وهي. دا ټول هغه احکام دي چې زما او ستا د دین مزاج دي. دا دین ما او تا ته دا تربیت راکوي. د ترمذی شریف حدیث دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی نظفوا افنیتکم. تاسې د خپل کور صحن، د خپل کور غولی د پاک کړئ، خپل کور پاک او پاکیزه کړئ. د یهودو څخه مخالفت وکړئ، یهود خپل کور نه پاکوي، تاسې خپل کورونه پاک وساتئ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی
چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا څخه رحلت کوي په آخري حالت کې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم اخرنی عمل هغه مسواک و. زما ورور عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما د زما اتاق او خونې تراغي پلاس کې مسواک و. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک سترګې په شورواړه ولې زه پوه شولم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسواک شوق او اشتها لري. ما ورته وویل یا رسول الله مسواک درته راواخم. نبی علیه السلام په سر باندې اشاره وکړل چې هو. ما د خپل ورور عبدالرحمن څخه مسواک واخیستی. هغه مسواک مې په غاښو باندې نرم کړي چې نرم مې کړي بیا مې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. نبی علیه السلام مبارک مسواک ووهي. د مسواک وهلو وروسته فمالت يده الى الارض وقال اللهم الرفيق الاعلى. اخري کلمات امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا وویل اللهم الرفيق الاعلى او لاس مبارک د ځمکې خواته راپرېوتي. اخرنی عمل د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا مسواک وهل و. طهارت، نظافت، پاکی دا که د ځان وي، دا که د ځای و د مکان وي، دا که د جامې وي، دا که د کور وي، دا که د ښار او د کلي و وطن وي، د اسلام حکم وي. همدا وجه ده چې د اسلام مقدس دین په ورځ کې 5 واره مسلمان ته امر کوي. امر نماز میکنه به مسلمان و در پیش از نماز حکم به مسلمان حکم وضوء است، حکم استنجا است، حکم طهارت است. وقتی که یک مسلمان با نماز می آید بدن او باید پاک باشه. بر کدام جا که نماز می خوانه اونمو جا باید پاک باشه. در کدام لباس که نماز می خوانه اونمو لباس باید پاک باشه. طهارت المکان، طهارت اللباس، طهارت البدن، اینمی تمام در اسلام ضروریات. حالی اینمی مشکل در مسلمان آمد که مسلمان اینمی کار را تقلید اغیار میبینه. به نظر تقلید اغیار به اینمی کار نظر میکنه، بلکه اینمی حکم اسلام است. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. چطور گند است در بازار ما و شما، چطور گند است در محله ما و شما، چطور گند است در پیش و روی خانه های ما و شما. اینمی گندگی مزاج اسلام نیست، اینمی تربیت اسلام نیست. الطیب لا يرد. حدیث شریف دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی خوشبوئی و نه واپس کئ. پر ټول دنیا کې نبی علیہ السلام وای و ما ته محبوب ترین شان درې دي. حبب الی من دنیاکم ثلاث. پر ټول دنیا کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وای د دنیا په نعمتو کې ما ته درې شان خوش دي. او غدرو شانو کې اول الطیب خوشبوئی ده. تاسو سپین جامې استعمال کی، سپینې جامې خپل واغوندي، او چې کله په تاسو کې یو څوک د دنیا څخه آخرت ته ځي وکفنوا فیها موتاکم، ومړو ته په سپینو جامو کې سپین لباس او سپین کفن ورکړي. د اسلام شایسته دین دی چې د دنیا څخه یو څوک ځي آخرت ته د مړي غسل ضروری دی، لازمي دی غسل به ورکوي. پاک صاف ستره پریمنځه او پاکې جامې د کفن په شکل ورته واغونده، بیا یې واستوه. زموږ او ستاسې په ښارو باندې ښاروالي والا ستړي دي چې زما او ستا ښار څنګه پاک کړي. په لاره باندې خلک رواني په موټر کې سپاري، کیلې خوري، مالټې خوري، سیب خوري، چې کم په دې کې هغه څه پاته کېږي ګند هغه بیرون راغورځوي په لاره باندې. دا د اسلام تربیت نه دی. د اسلام دین خو وایي الایمان 70 و 70 شعبه.
فأعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. د اسلام مقدس دین دا په مثال د یو درخت دی، هر درخت شاخونه لري. د اسلام درخت دا ډیر احکام لري، شاخونه لري. په دې احکامو په دې شاخو کې اعلی حکم لا اله الا الله کلمه ویل، او په دې احکامو کې یو حکم د لارې څخه د ضرر شی لري کول دي. اگر در راه یک چیزی تکلیف ده بود اون مراد دور کردن یک شعبه ایمان است، یک شعبه دین است، یک وظیفه مسلمان است. مسلمان برای این نمی آمده که راه را گنده کنه، مسلمان به این نمی آمده که راه را پاک کنه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی تر تاسې مخکې یو قوم، د هغه قوم یو کس ما په جنت کې ولیدي. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شجرة. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی د تیر امتو یو کس می په جنت کې ولیدي، ګرځېدي. جنت ته په څه داخل سوی وو؟ یو درخت د لارې په غاړه ولاړه وه، هغه شاخ د درخت لارې ته راتېر سوی وو. هغه مسلمان دا فکر وکړي چې دا شاخ دا د مسلمانانو لپاره تکلیف دی، هغه شاخ یې پرې کړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم گواهی ورکړي ما په جنت کې ولیدي ګرځېدي. دلته د جمعې په ورځ باندې اکثره ملګري ستړیا مسې کوي. دا خبره زه کومه شاید ملګرو خفه سي، خو زه کوم په دې کوم چې ضروري یې بولم. ډېر ملګري دي ستړیا مسې کوي، ډېر ملګري دي غواړي چې د یو چا سره ستړیا مسې په وخت کې هغه په تندي باندې مچ کړي یا ورسره نږدې سي، په غېږه ستړیا مسې وکړي. تاسې یقین ومنئ چې د هغو د خولې څخه داسې بدبویي راځي چې سړی ورته نږدې کېدلی نشي. دا به د دې خلکو په خپلو کورو کې څه حال وي؟ پاکي د اسلام حکم دی. د خولې پاکي، د بدن پاکي. هر واري د ابو داود شریف روایت دی د ډوډۍ څخه مخکې او د ډوډۍ څخه وروسته لاسونه او خوله دواړه پرېمینځل. د ډوډۍ څخه مخکې او د ډوډۍ څخه وروسته لاسونه او خوله دواړه پرېمینځل. دا د ټولو انبیاو علیهم الصلاة والتسلیم سنت دی، د ټولو انبیاو سنت دی. خوله به هم مینځې، لاس به هم مینځې، تر ډوډۍ مخکې به هم مینځې، تر ډوډۍ وروسته به هم مینځې. څومره ښایسته دین دی. او څوک چې پاکي و طهارت نه کوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې پر یو قبرستان باندې تیر سو. په قبرستان کې په دوه قبرونه وه. حضرت وخت صحابه ورته وویله ول په دې دواړو قبرو کې چې کم خلک دي انهما لیعذبان، دغه دواړو ته په قبر کې عذاب ورکول کېږي. وما يعذبان فی کبیر، او دا دواړه چې په قبر کې په تکلیف دي دا داسې لو مسله نه ده. احدهما کان یمشي بالنمیمه، په دې دواړو کې دا یو قبر والا چې قبر کې په تکلیف دي دې چغلخوري کوله، د دې خبره هغه ته رسوه، دا خبره هغه ته رسوه، دا هغه ته رسوه. او دا دوهم کس چې په قبر کې په عذاب باندې مبتلا دي، د دې کس د قبر د عذاب گواهی نبی علیه السلام ورکوي. هغه په څه وجه مبتلا دي؟ کان لا یستنزه عن البول، د بول سره احتیاط نه کوي، پاکي نه کوله، او داسې نه وشوي، استنجا یې صحیح نه کوله. تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. تاسې د بولو څخه ځان وساتي. اکثره خلک چې په قبر کې په عذاب دي، د قبر په عذاب باندې مبتلا دي، دا د بولو په وجه باندې. الله اکبر. بلکې حدیث مقدس کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امامت کوي. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د ټوله کائناتو پاک او پاکیزه، اطهر و مطهر،
صلی الله علیه وسلم. فالمانځ کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خطا سو. فالمانځ کې وروسته نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وایي چې تاسې خپل اودسونه کامل کوئ، اودس پوره کوئ، طهارت پوره حاصلوئ. ستاسو ناقص طهارت چې تاسو خپله پاکي پوره نه حاصلوئ، دا پر ایمان باندې اثر کوي. نو دا د اسلام د دین تربیت دی. رابسو موږ تاسې و خپل هغه معاشرې او قوم ته چې زموږ او ستاسې څنګه ترتیب دی. زما او ستا په وطنو کې څومره داسې امراض او بیماری دي چې هغه د نجاستو ګندګۍ څخه خپریږي. دا باید ما ورته ملحوظ کو. په کور کې پر طهارت او نظافت او پاکي باندې خیال ساتل، د ځان په باره کې، د ښار په باره کې، د کلي په باره کې، د مسجد په باره کې پاک او صاف ستره خوشبویي استعمال کا، پاک لباس واغونده، بدن پاک کا چې بل مسلمان ستا د بدبویي څخه، ستا د بدن د ګند څخه په تکلیف نسی. د اسلام تربیت دی. دا په شایستګي راولي. زموږ حضرات مشایخ کرام صوفیه کرام رحمهم الله فرمایي په موریدانو کې، په سالکینو کې هغه څوک ډېر ژر ترقي کوي څوک چې همیشه په طهارت او پاکي باندې وسیږي، چې څوک د طهارت او د پاکۍ اهتمام کوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا یو غلطي ده زموږ په معاشره کې، دا به هم بیان کم اخري. زموږ په معاشره کې دا غلطي ده که چا ښه لباس اغوستی، پاک او ستره ګرځېدی، پاکیزګي اختیاروله، خلک هغه ته متکبر وایي. دا متکبر دی. یا خلک هغه ته په سپک نظر ګوري. دا غلطه. یو صحابي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د تکبر مذمت بیان کړي چې د چا په زړه کې یوه ذره تکبر وي، یوه ذره، هغه جنت ته نسي داخلېدلی. حضراتو صحابه کرامو کې یو چا پوښتنه وکړه یا رسول الله په موږ کې ډېر خلک دي دا خوښوي چې لباس یې ښایسته وي، دا خوښوي چې څپلۍ یې ښایسته وي، ونعله حسن، جامه یې ښایسته وي، څپلۍ یې ښایسته وي، لباس یې ښایسته وي. یا رسول الله په موږ کې ډېر خلک دا خوښوي. نو دا خو تا وویل چې تکبر دی او الله پاک جنت نه ورکوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله چې دا تکبر نه دی. تکبر چی ته ویل کیږي؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر اصل یو باطنی صفت دی او ظاهری علامه د تکبر څه ده؟ چې یو څوک د الله جل شانه دین د خپل رای په مقابل کې ردوي. چې کله د رای او د دین مټکر سره راسي دی دین ردوي، خپل رای، خپل نظر، خپل فکر دا پر حق باندې لوړ بولي. او وهم وغمت الناس، هغه څوک چې د الله جل شانه بندگان او مخلوق ته په سپکه باندې ګوري، دا تکبر دی. باقي پاکه جامه اغوستل، ښه جامه اغوستل، پاک کور جوړول، پاکه زندگی جوړول، دا د اسلام په مقدس دین کې مطلوب دی. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د اسلام د مقدس دین د ټولو احکامو. دا مؤذن صاحب دا دې خط ولیکي راته، مؤذن صاحب تنګ دی، غریب مؤذن صاحب. دا مسجد کې ګوري ستاسو لپاره څومره خدمت سوی دی، الحمدلله. دا ستاسو لپاره زموږ او ستاسې د وطن په سطحه باندې یو مسجد دی. زما او ستا د وطن یو نمونه ده، د ټوله وطن لپاره یو افتخار دی. په دې مسجد کې لاندې د لمونځ کوونکو لپاره ډېر لوی تنظیم سوی دی، د اودسو تنظیم، د استنجا خانو تنظیم، هر څه تنظیم سوی دی. او د مسجد په باره کې الله جل شانه انبیاء ته حکم کوي. الله جل شانه ما وصیت وکړي، ما امر وکړي، ما حکم وکړي و ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته
چې تاسې زما کور پاک وساتئ، مسجد پاک کړئ د لمونځ کوونکو لپاره. زموږ ډېر خلک یې راسي مسجد ته، بیا ادبي ما دا مؤذن صاحب لیکلي دي چې په مسجد کې اکثره استنجاخانې ګنده وي. استنجاخانې د استنجا لپاره دي، د نور ضرورت د رفع کولو لپاره جلا مستقل ځایونه سته، هلته ترتیب سته. دا 2 قدمه اخیستل دا یو چاته تکلیف سي، نو بیا په استنجاخانو کې خپل ضرورت رفع کول، بولي کول، دا ګوره دا د مسجد بې ادبي ده، او دا د اسلام د دغه احکامو خیال نه ساتل. مسجد نبوي شریف کې یو اعرابي رالی، ساده و، د اسلام د آدابو او د احکامو سره ناشنا و، نابلده و. په هغه وخت کې په مسجدو کې پرشونه نه وه، شګې به هوارې وې. نو چې کله ضرورت ته پیدا سو، هلته د مسجد په یو طرف کې په بولو باندې کښېنستې، بول یې وکړې. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړي، حریقوا علی بوله سجلا من ماء، پر دې بولو باندې سولاغه او 2 سولاغې اوبه واچوي، دا پرېمنځي، دا ځای پاک کړي. او هغه ته امر وکړي چې دا مساجد د دې کارو لپاره نه دي. ترمذی شریف کی روایت دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد تراغی فرآ نخاع علی جدار المسجد، د مسجد پر دیواله باندې یو چا د خولې اوبه غورځولې وې. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غصه سو، فتغیر لونه، د حضرت مخ مبارک بدل سو. بیا خپل ولاړی یو خاشه راوړله، یو لرګی راوړي، په هغه باندې هغه دیوال پاک کړي، بیا پر هغه ځای خوشبویي وموښله. او بیا نبی علیه السلام امر وکړي چې ان هذه المساجد لا تصلح لشیء من هذا، په مساجدو کې دا کارونه جواز نه لري. مساجد دا د نظافت د الله پاک کورونه دي. د مسجد خیال ساتل، د لارې خیال ساتل، د خپل کور د صحن خیال ساتل، د خپل ځان او د بدن خیال ساتل، د خپل شاوخوا ماحول خیال ساتل، دا د اسلام د مقدس دین تربیت دی، مسلمان تی ورکوي. الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د اسلام ټول احکام په ټولو ابعادو کې د زندګۍ دا عملي کو، او دا د ځان لپاره مشعل راه وګرځوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.